قدرمنو اوریدونکو دا د آل انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څنګه ده. نن د 2020 میلادي کال د نومبر د 14مه نیټه ده. واورئ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه. دا خبرونه تاسو ته پشپا کماری وړاندې کوي. لومړی واورئ د خبرونو مهم سرټکی. هندوستان د نړۍ په کچه د هر میلیون نفوس پورې تر ټولو ټیټ د کووډ-19 قضیې لري. نوی ډیلی په پاکستان کې د پیښو په اړه د هند ضد پروپاګاندا لپاره اسلام آباد غندلې. د هیواد د کووډ-19 د بیا روغنې کچا 3.2 سلنې ته ودا کړې. په جموں او کشمیر کې پوز د بهادر زړونو ته درناوی ورکړ. د هند ډیپلوماټیک لاسرسي په داسې حال کې رامنځته شوی کله چې دیوالی جشنونه د بیجینګ په هندي ماموریت کې د پراخه ګډون شاهد دي. افغان حکومت په هلمند او کندهار ولایتونو کې د 150 تنو څخه زیات د ترهګرو د وژل کېدو لیست خپور کړ. د بنگلادیش سخت دریزه اسلامي غوند حذافت اسلام نوی مشر ټاکلې. ولسمشر او لومړی وزیر د بنگالي ویټرن اداکار سومیترا چټرجي په مړینه خواشینۍ څرګندې کړې. ډومینیک تھیم سټیفنوس ستیپساس ته د آی ټي پی په وروستۍ لوبه کې ماته ورکړه. اوس واورئ بشپړه خبرونه. روغتیا وزارت ویلي چې هند د نړۍ په کچه د هر میلیون نفوس پورې تر ټولو ټیټ د کووډ-19 پیښې لري. وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې ځینې ایالتونه او د مرکزي سیمې د ملي اوسط په پرتله د میلیونونو نفوس هتی د ټیټ قضیو راپور ورکړي. دی وویل دا د نویو قضیو سربیره د دوامداره کمښت پایله ده او په تیرو 8 ورځو کې هره ورځ 50,000 قضیې اضافه شوي او د دوامداره توګه د روغېدو شمیره چې له 2.8 لکو څخه ډیر دي وروسته لدې چې مرکز د کووډ-19 پر وړاندې د عامه روغتیا غبرګون تدابیر په نښه کړي. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پیښو په اړه د نوی ډیلی د لاس لرلو په تور اسلام آباد غندنه وکړه. دی ویلي د هندوستان پر وړاندې د ثبوت ادعاوې هیڅ اعتبار نه لري او جملې دي او د تخیل ښکارندوی کوي. د رسنیو پوښتنو په ځواب کې د بهرنیو چارو ویاند انوراګ شریواستو وویل چې نړیواله ټولنه د پاکستان له کارونو خبر لري او پوهیږي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي. هغه وویل دا د پاکستان لخوا د هندوستان ضد یو بل تبلیغاتي عمل دی چې ځواکونه یې د نفوذ کوونکو ته د پوښښ ورکولو په ملاتړ چمتو کولو کې بوخت دي. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان څخه هم وغوښتل چې د پولې هاخوا تروریزم سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي او وویل چې پاکستانی مشرانو هیڅ کله دا حقیقت نه دی پټ کړی چې دا د ترهګرو تولید فابریکه ده. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ترهګرو دوامداره نفوذ او د ترهګرو فعالیتونو ته د سونګ لپاره د وسلو ایښودل بې بنسټه دي. دا ډول فعالیتونه د کنټرول کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو له ملاتړ پرته ممکن نه دي. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې دا هم ویلي چې هندوستان یوازینی ګاونډی هیواد نه دی چې د پاکستان لخوا تمویل شوي ترهګر په نښه کوي. د هیواد د کووډ-19 د بیا روغنې کچا 3.2 سلنې ته رسیدلې. په 13 ساعتونو کې له 3.0 څخه ډیر د کووډ ناروغان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې د روغ شویو خلکو ټوله شمیره تر 2.8 لکو 9.0 پورې لوړه شوې ده. اوس مهال ټولې قضیې د ټولو مثبتو قضیو یوازې 5.2 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو قضیو ټوله شمیره سلور 15,000 ده. په 13 ساعتو کې 13,548 نوې قضیې رامنځته شوې او د دې له امله په هیواد کې د مثبتو قضیو شمیر 8.15 ته رسیدلی. اوس مهال د هندوستان د قضیو د مړینې کچا 1.0 سلنه ده چې دا په نړیواله کچا یو لټیټو کوچو څخه ده. په جموں او کشمیر کې اردو د حوالدار ہردھان چندر روئے، نائک ستائی بھوشن رمیش راؤ، توپک چلوونکي سبودھ گھوش او
सिपाया जोंधाले ऋषिकेश रामचंद्र सोकचे द जुम्मे पवरज ये प शमाली कश्मीर के आली कुर्बानी वरकड़िए द यकशंबे पवरज द बी निजामी सीमा प श्रीनगर के पयवा फातिहा मरासिमों के द खपार द चिनार कोल उर्दू कुमांदान ब्रिज जनरल BS राजू आउ टूलो रुतबो द जड़वरो सरतेरो दरनावे वरकड़ द नवंबर प द्यार लसमा नेटा द पाकिस्तान द उर्दो लखवा द तोगंदेओ प तोगेज बरीद के दे बहादुर जड़ूना तप्यान शवीदी दोई त बेडनई तबी मरस्ते चमतू शविये आउ नजदे नजामी रोकतून त वडल शवी हु दोई द सख्तो टपुनो ला अमला सावर कड़िए प ऐन वक्त के द सरहदी अमनियत ज़्वाक द कश्मीर फ्रंटियर सब इंस्पेक्टर राकेश डोबाल ताहम दरनावे वरकड़ चे प कपोहारा वलसवाले के पाकिस्तानी उर्दू लखवा द उरबंद सर गड़वने के शहादत तरलासा कड़ी लुमड़ी वारसक काल प बीजिंग के प हिंद सफारत के द दिवाली जश्नूनों के डिप्लोमेटिक उर्दोगानो पराखा बरखा अकिस्तना लीदल के दा सफीर विक्रम मिस्री द दिवाली लमांजलो लपारा द डिप्लोमेटिके टूलने सलगुनो गड़ो दसो अड़खीजो बनसटूनो रईसानो आउ बहरने रसने खोरबातो वकड़ प बीजिंग के मेश्ता दशाउखा द्रे दर्जन मामूरियतूनो मशरानो प रंगीन जश्न के बरखा खिस्ता चे द नंदार तू पर महाल द हिंद नर्म जवाब सरा द हिंद डिप्लोमेटिक लास रसी लपारा खरा लोई मोके वगरजेद द हिलमंद आउ कंदार प वलायतूनो के द अफगानिस्तान जवाकुनो प अमलियातों के तर यौ सलपंजो सखा डेर पाकिस्तानी तरहगर वजल शवी द कोर्नियो चारू वजारत द ताली तरहगरो लिस्ट खपोर कड़ई सोक चे ल अफगान जवाकुनो सरा प वरुस्तयो नखतों के वजल शवी दी लगतर लगा 55 तालिब कुमांदान द दोई द हमले प जवाब के द अफगान जवाकुनो प अमलियातों के प हिलमंद आउ कंदहार वलायतूनो के वजल शवी दी प हिलमंद के यौ सल 52 पाकिस्तानी तरहगर वजल शवी द मलगरो मिलतूनो द अमनियती शोरा द यवा रापोर लमखे प अफगानिस्तान के शाउखा शपक जरा 15 पाकिस्तानी तरहगर फ़आलत कवी चे पके ज्यातरा द पाकिस्तान ल तहरीके तालिबान सरा तड़ाव लरी जोआनेद बाबूनागरी द बांग्लादेश द सख्त दरीजा इस्लाम पाला साजमान हिफाजत इस्लाम द नवी मशर पतोगा पटाकल शो हगा द यकशंबे पवरज द चिटोग्राम प हाताजरी मदरसे के द साजमान प कॉन्फ्रेंस के द तंजीम द अमर पनूम रईस वटाकल शो नूर हसीन कासिमी द गंद अमूमी मुंशी पतोगा वटाकल शो गोंडे द साजमान द यौ 50 गड़ो मरकजी कमेटी द जोड़वलो ऐलान हम वकड़ द अमीर सोकई द रवाना काल द सितंबर के द 62 के दून की रईस शाह अहमद शफी लमड़ीने वरुस्ता खाली शवीवा चे द खामी मदरसे 62 के दून के सख्त दरीजा इस्लाम पाला डलावा दगा साजमान द शाह अहमद शफी लमड़ी ने यौ स द मखा द खपलो मुख्तलिफो डलो तरमज द नखते शाहद व द हफाजत इस्लाम यवे डले द शोरा लपरेकड़ा सरा मुखालिफत वकड़ आओ द ये द जुमायत इस्लामी आओ द चतर शबीर एजेंडा दपली कवलो हसा व बलला वेटरन अदाकार आओ दादा साहब फाल्के जायजा तरलासा कौन कई सुमित्रा चटर्जी परून द कोलकाता पयो रोकतून के लफानी नड़े सखा स्तरगे पटेकड़े हगा पिंजा अत्या कलन वो अदाकार द कोविड मुस्बत आजमोइने वरुस्ता द अक्टूबर प शपगमा नेटा पर रोकतून के बिस्तर शवयू प हर सूरत हगा वरुस्ता कोविड मुनफी ऐलान शो खू द रोकतून सरचीने वाई चे हगा प नूरो नारोग्यो अख्ता शवई वलसमशर रामनाथ कोविंद द सौमित्रा चटर्जी प मर्ग खाशीनी सरगंदाकड़ा हगाववेल हिंदी सिनेमा खपला यवा अफसानवी ललासा वरकड़िए लुमड़े वजीर नरेंद्र मोदी हम द वेटरन अदाकार सौमित्रा चटर्जी पमड़ीना ख्वाशीने सरगंदाकड़िए पयवा ट्वीट के खागली मोदी ववेल चे सौमित्रा चटर्जी मड़ीना द सिनेमा नड़ई द लोईदिस बंगाल आओ हिंदुस्तान कल्तूरी जवन त लोई ज्यान दई हगाववेल द हगा द कारूनो ललारे हगा द बंगाली एहसासातो आओ इखलाको बडाए कवलो तर आगले पर टेनिस लोबा के द ऑस्ट्रेलिया डोमिनिक थाइम परून प लंदन के द ITP पवरुस्तेयो सयाली के द यूनान स्टेफनोस तिस्पास द माता वरकड़ा
थीम सोक चे په نړۍ کې دریم ځای لري بریالي ترلاسه کولو لپاره د نړۍ شپږم نمبر ته ماته ورکړه. تھیم 2 ساعته 19 دقیقې لوبا کې د 30 اتا پر وړاندې نه اتلا وواله. 30 لومړی مدافع اتل دی چې له 2008 کال راهیسې د روجر فیډرر وروسته په دې لوبا کې خپل وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه. د خبرونو پای. د نن خبره د پښتون قوم خوار او زوار حالت لیکنا د معین الدین خان ژباړه د پښتو څانګې د افغانستان له تاسیس راهیسې پښتون قوم خپل ځان بے واسه او بے ارزښته احساسوي. د دوی ځانګړي کلتوري ارمانون مرحله په مرحله کې مات او لمنځه وړلو هڅې یې شوې دي. د دوی وفاداري ته تل د شک په سترګه لیدل کېږي. که څه هم د دې پښتون د پاکستان په اردو کې بے حده ډېره خدمتونه ترسره کړي دي. د دوی قومي اړیکې د افغانستان سره په پوله هم موندل کېږي. همداراز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډورنډ لاین هیڅ کله د قوم افغان حکومت لخوا پر اهمیت نه دی پیژندل شوی. حتی د طالبان لخوا هم دا کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په توګه نه دی منل شوی. د 1990 کلونو په لومړیو کې د پاکستان د پوز لخوا د ختیځ پاکستان کې د عام وژنې او د هغوی له سیاسي حقوقو څخه د خلکو په بشپړ ډول محرومیت پایله د پاکستان په دوو برخو ویشل کېدل چې په پایله کې یو نوی هیواد د بنگلاديش په نوم رامنځته شو. په پاکستان کې د ولایتي واکونو او ځمکنیو حقوقو په حالي لپاره لټولو خواو څخه غږونه راپورته شول. پښتانه هم د اردو د زور زیاتی او ظلمونو له امله په قهر وو ځکه چې له دوی سره تل دروغجنې ژمنې شوي او د هغوی د غږ د ټیټولو لپاره هغوی ته د سیاسي ازادۍ د ورکړې دروغجنې وعده شوي دي ترڅو د هغوی غږ خاموش کړي. خو غیرتمن پښتانه د پوز په تکنیکونو ښه پوهیږي چې د پنجابیانو تر ولکې لاندې دي. په حقیقت کې د پاکستان مرکزی حکومت د نظامی تاسیساتو د غوښتنو په خلاف هیڅ ګام نشي پورته کولای. کله چې په 1980 کلونو کې د شوروي ځواکونو پر وړاندې افغان جهاد پیل شو نو د پښتنو قبایلی سیمې د افراطیاتو روزولو لپاره په لوی لابراتوار بدل شوی. د پاکستان او افغانستان د پولو ترمنځ تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو چې د دې غمیزي ښکار په خپله پښتانه شول. د هغې تګلارې په پایله کې چې پاکستان جوړه کړې وه په ټوله سیمه د بهرنیو جنګیالیو په اډې بدل شوه. د پاکستان د پوز گمراه کوونکي پوځي عملیاتو په سیمه ایز اقتصاد خورا ناوړه اغیزه وکړه او ځایي قبایل یې اخوا دیخوا په خپرېدو مجبور شول. د جنایت کوونکي دبدبه هره خوا ورځ تر بلې په زیاتېدو شوه او د مخدراتو کو غیر قانوني تجارت مخ په ډېرېدو شو. واضح ده چې پښتانه په لویه کچه مهاجرت ته اړ ایستل شول. په 2013 کال په فبروري میاشت کې د پښتون تحفظ ګورځنګ PTM له وزیرستان څخه تر اسلام آباد پورې اوږد مارچ تنظیم کړ. په دې مارچ کې له 15,000 څخه زیاتو خلکو برخه اخیستې وه او د پاکستان حکومت یې 15 نقاطي یاداښت وړاندې کړ. دوی غوښتنه وکړه چې په ټاکلې ډول د پښتنو په نخښه کولو ذهنیت دې پرې نه ښودل شي. د مرکزي قبایلی سیمو یعنی فاټا دی له ځمکنیو ماینونو څخه پاکه شي. په ټاکل شوي وخت کې د نیول شویو پښتنو د خوشي کېدو لپاره محکمه رامنځته کړای شي. د صحرایي محکمې غیر قانوني وژنو د پلټنو لپاره باید د تحقیقاتو کمیسیون جوړ او د راو انوار په نامه د پولیسو افسر محاکمه او په سزا ورسېږي. چا چې د جعلي پیښې په لړ کې نقیب الله محسود په بے رحمانه ډول وژلی وو. لدې ټولو ننګونې سره سره PTM وايي چې دا د سولې حرکت دی او په سولهییزه توګه د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. هغه د پاکستان اردو چاودیدونکي تروریستي ډله بولي. خواشینی دا ده چې دا سولهییز حرکت د دولت لخوا بدنامه کیږي او د خلکو کرکا را پارول کیږي چې لنوم وړي تحریک څخه خلک مخ و اړوي. د دغه کار
लपारा द रस्नियो लखवा प मंजूम डवल कंपाइन प लारा अचवल शवय दे दा कंपाइन प हमागा डवल पर मख वडल केगी लका संगा चे द पोज लखवा द लोईदीस पाकिस्तान द पखवाने खतीज पाकिस्तान द बांग्लायानो पर वडांदे तरसरा शवीवू पदे वरूस्तयो के द पीटीएम फआल आउ द मिली शोरा गड़ी अली वजीर द त्राजोई आरिफ वजीर व वजल शो चे लदे सरा द पख्तनो तरमज ला डेर कहर रा व पारे दो पीटीएम प खकारा डवल पाकिस्तान पदे तोरनवी चे नूवड़ी हिवा द अफगान तालिबानो सरा यो पट तड़ून कड़े चे लमखे ये ख आउ ब तालिबान खालिफयो द जबलो लपारा इस्तेमालवी सरंगा चे आरुफ वजीर द पीटीएम यवाकोई सतने वो नु हगा ये द ख तालिबानो यानी नजामी पलवा तालिबानो लखवा प मरगा मरहूम कड़ नुवड़े द मे प लुमड़े नेटा व सुएली वजीरिस्तान के व वजल शो मोहसन दावर चे ल शमाली वजीरिस्तान सखा द मिली शोरा गड़े दे द मे प म्याश के प यवा ट्वीट के ववेल चे आरिफ वजीर द ख तालिबानो यानी द पोज लखवा वजल शवई हुजमू खोजख ब द हगोई परवडांदे द्वा वकड़े द यादवने वर्दा चे आरिफ वजीर द खपले कोरनई अतलसम गड़ीवू चे द हुकूमत पलवा तरहगरो लखवा वजल शो प हकीकत के द पख्तून जगोरने गुरजंग या पीटीएम हगा तहरीक दई चे द तरहगरो द मलातड़ लपारा द पाकिस्तान द पोज द स्ट्रैटेजिकई प गबरगुन के रापोर तशवई उर्दो द तरहगरो मलातड़ आओ रहबरी द दे लपारा कवि चे जाई खलक व पेशनी आओ द दोई हसासात वजबी तालोबा हगा प खतीज पाकिस्तान के हम तरसरा कड़िए वो